لیدونکو سلام، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. قدرمنو لیدونکو، یو ځل بیا زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې د یوې نوې خپرونې سره حاضر یم. نن راغلی یم د خاص کونړ کاکا څه نوم و د دې ځای؟ حکیم آباد کلي ته، د خاص کونړ ولسوالۍ حکیم آباد کلي ته راغلی یم. قدرمنو، زه دلته د اختر درېیمه ورځ ده نن چې د اختریز پروګرامونو لپاره راوتی وم چې دغه ځای باندې مې سترګې ولګېدې، دغه به تاسې ګورئ. نو ومې غوښتل چې راشم دلته هم یو پروګرام جوړ کړم چې دلته د کونړ ولایت ډېر ناچاره او غریب خلک راټول شوي دي. د هغوی ژوند انځور کړم چې دوی دا ژوند څرنګه تېروي. دلته مالونه ساتي، وزې ساتي، څاروي ساتي. د دوی سره خبرې اترې وکړم، دلته وګرځم، دغه ژوند یې انځور کړم او تاسې ته یې وړاندې کړم. د دلته یو مشر په خبره هغې راته وویل چې موږ دلته ډېر په سخت حالات کې ژوند کوو، نو که له موږ سره دغه ځای کې مرکه وکړئ او دغه زموږ ټول ماحول خلکو ته وښایي تر څو موږ سره مرستې وکړي چې موږ له دغه ناچاره ژوند خلاص شو. نو ورځو دوستانو، ملتیا مو وکړئ. دغه مشر به له موږ سره ملګری وي. ستړی مه شي، صحت ښه دی؟ په خیر یې؟ لومړی کې یو 2 دقیقې به وردېږي، ځان به راته معرفي کړي. وروره الله دې عزت وکړه، تاسو هغه یو جهان مننه چې تاسو راغلئ او زموږ خدمت ته. وروره موږ دلته غریبانه خلک پراته یو، چا څه مال شته او چا څه نشته. وروره غریبي دا د کوډو کې زموږ شپې دي. وروره دومره له الحمده یو چې واړه واړه بچي م ځي ډوډۍ راغونډوي او هغې رزق ته موږ ناست یو. پاس به راښکو، خو لومړی کې راته دا ووایي چې نوم دې څه دی او نوم مې عبدالرحمن ده، د اصلي د شیګل یم او د ډای کې اوسېږو. چوپړې م جوړ کړي دي وروره، او د چوپړو کې زموږ شپې دي سبا کوو. د شیګل نه ولې راغلي وئ تر دې؟ وروره د شیګل نه راغلي وو، هلته زموږ کار نه کېدلی، هلته تخني ده. وروره بله غریبي ده، مال هم نشته، همدلته راکوز شوي یو. الله د تمه ناست وروره، دلته هېڅ هم نشته وروره، مزدوري نشته، نور څه نشته وروره. بس همدلته راغلي وړه بچیان هم دې ځي او ډوډۍ راغونډوي. خپل ځایونه نشته؟ خپل ځای نه نشته وروره، هلته هم کار نه کېږي. هغه چا کار کېږي چې هغه مال لري، زموږ څه مال نشته، چا یوه غوا شته او چا نشته وروره. نو بل ته څه وخورو؟ خاورې خو نشي خوړلی. نور ژوند هم دغه ژوند ده وروره چې ښه تاسو وینئ، ذلیله ژوند هم ده وروره. ځو ګرځو دغه ځایونو باندې، راځئ بیا به خبرې وګرځئ. لیدونکو، تاسې ګورئ د دغه دوستانو په دغه چوپړو کې دغه ژونګړي چې دوی ودانې کړي دي او د ژوند ورځې شپې پکې سبا کوي. ځو دلته به د کونړ کوم ځوانان دغه یا سپین ږیري کوم مشران مخې ته راغله، هغوی سره به هم وغږېږو او دغه ځایونه به یې د نږدې نه هم وګورو. لیدونکو، تاسې ګورئ چې موږ دغه ځای ته راورسېدو. قدرمنو، دا نو د دوی د ژوند د ورځو شپو د تېرولو ځای دی چې دلته دغه د خپل ژوند ورځې شپې سبا کوي. قدرمنو، تاسې ګورئ دا د یو دې ته څه خیمه وایي که نه؟ چوپړی. ښه، کوډۍ. ښه دوستانو، دې ته چوپړی وایي. په دغه چوپړی کې دیو د خپل ژوند ورځې شپې سبا کوي. دلته راشه، نږدې راشه. وروره دې کې مونږ 15 کسان هم دې چوپړۍ کې اوسېږو. دې به مونږ کاغذ ورکوه، باد راشي کاغذ مونږ نه وشو کوي. بارانه کې څه کوئ؟ باران دې کې اوبه نه دغه کېږي؟ خو څاڅي نو څه وکړو؟ څوک نشته؟ څوک نشته. دا د مخې ته راشه، دا زموږ ژوند دی، دا هم زندګي ده وروره. قدرمنو، تاسې ګورئ دا د داخل دوستانو دیو په دغه ځای کې ژوند کوي. وروره هم دا حال ده، دا کله راوڅاڅي
نو بیا د بسترې په ځان واچو دا تراټ په ځان واچو وړه وړه بچي م دغه جاړي بیا کاغذ راوړو وسه چا وسه کاغذ کېږي چا د وسه نه کېږي او دا زموږ ژوند ده وروره په دې کې موږ ټیم تېروو وږي تږي ناست وروره هېڅ څودارک زموږ نشته هېڅ څودارک نه موږ حکومت کومک کوي نه دا ښکته خلک نه دي دا موږ ته داسې ګوري لکه توره بلا دا موږ دې ډاکې نه پرېږدي ولې وجه څه ده بس دا وجه وروره زه موږ ګجران وزیخ پې وباسئ او وروره دا زموږ زندګي ده همدا زما ملګري دي همدې غونډه نه تپوس وکړه وروره دا زموږ حال ده دا زموږ دیوالونه کله ورغاړي د دې کلي خلک له تاسو سره کومه مرسته نه هېڅ مرسته نه څه مرسته ده هغه لرګي هم نه راکوي او په دې ځای کې موږ پراته وروره دې ځای کې هم نه پرېږدي خو اوس بیخي مجبور یو مجبورتیا نه دا حال ده موږ باندې څه کوو دې ځای کې چې نه پرېږدي بیا تاسو څه کوئ بس وروره بیا به ځو نه چې کوم خوا لاړو وطن کې هلته زموږ وخت نه تېرېږي مال نشته مزدوري نشته داسې مال ده زموږ هلته کورونه نه لرئ نشته کومه ده کورونه هلته هم دغه شی ده کورونه نشته که قدرمنو تاسې ګورئ دغه د چوپړیو سخت ژوند په ده کې نو بیا ټول ژوند تېرول که یو څوک د یو 2 شپو لپاره راولي زما په نظر دا به ډېره سخته وي دلته خاوره نه لري پلستر نه لري هېڅ داسې کوم دغه نه له امکانات نه لري فقط یو پلستکي پې خور کړی او دغه یو څه او څه یې پې ور اچولي دي د باران امکان ډېر زیات وي چې دغه ته اوبه داخل راشي خو دوی چې مجبور دي دغلته داخل نو بیا باران ته هم پراته وي مخکې ځو نورو خبرې هم لرو امیر صاحب ستړی مه شي صحت ښه دی په خیر یې ستړی مه شي وراره جوړې امیر صاحب تا سره به هم خبرې وکړو څنګه یې صحت دې ښه دی خیر دی وروره الله رحم دی جوړ لومړیو کې به راته ځان معرفي کړي نوم دې څه شی دی او د کوم ځای اوسېدونکی اصلي مونږ خو د شګل وروره او د کډوال یو که نه او اوس فلحال دې ډاکې پراته یو دغه کوډۍ دی او دغه ژوند هم دی ژوند څنګه تېرېږي بس دې هلک څه خبره درته وکړله نو دغه حال دی دغسې دی هو او بس سخت نه دی ولې نه دی خو مونږ ته بس موږ ته په غاړه ده څه کښېنو سخت ده بله ولې چاره شپې رزق لرو د سهار نه لرو خو سخت ده څه وکړو بس دا واړه د شګل نه ولې راغلی وای شګل نه داسې راغلي خپل کلی کور خو بیا هم داسې یي چې یو څه ناڅه پکې کېږي دا چې کډوال شي بیا خو نور هم سختېږي هغه خبره خو دې روغه ده خو هلته چې اوس واوره پرته ده هغه داسې منطقه ده هغې کې وخت نه تېرېږي هغه به داسې خلکو وخت تېرېږي چې هغه پاخه کوټې او بس د واورې نه کوزي لږ مونږ بره واوره کې هغه سهار زمونږ واوره کې ده هغې کې ساعت نه تېرېږي هو مخکې ځو مشره دا نور ملګري روان دي دا راشي هغه به هم راشي په دې کور کې ته چنډېر هم لیکل غرونه ګورئ څنګه هو داسې ګرځو دغه هغه ځای پورې به لاړ شو دا ماحول به وګورو صحیح ده دغه کروا بغلی هو لیدونکو تاسې ګورئ دا یو په قوم ګجر دي همداسې ده که نه په قوم ګجر دی او په کونړ ولایت کې د شګل ولسوالۍ دي شګل ولسوالۍ نه وایي چې هغه ډېرې غریزې علاقې دي نو په دې وختو کې هلته واورئ نو په دغه خاطر باندې اړ شوي دي چې دلته راشئ وایي چې مال نه لرو مزدوري نه لرو هلته نو دلته کډوال شوي یو دا چې بیا نو دلته کډوال شوي دي نو زه نه پوهېږم چې هلته به ژوند څنګه و چې دیو دلته دا ژوند ځان ته غوره ټاکلی دا چې له دې نه هغه دومره سخت و زه نه پوهېږم چې د دې نه هم سخت ژوند شته دوستانو تاسې ګورئ دا یو شړه ډاګه ده هغه طرف ته یو لوی غر دی چې ډېر امکانات شته چې دغه طرفه اوبه هم راځي په بارانونو کې سیلابونه هم راځي نو د هر څه امکانات شته خو دوی دا چې مجبور دي د ژوند ورځې شپې پکې سبا کوي قدرمن لیدونکو دغه اخرنۍ ساحه ده چې موږ ورته راورسېدو نه پوهېږم دلته اوس نو زه څه ووایم داسې یو ژوند دی چې ما څه داسې الفاظ نشته چې دا ژوند زه تاسو ته ووایم چې څنګه دی وتېری دومره یو سخت ژوند چې دغه د ډوډو پخولو تنور دی که باران شي نو زما په فکر
دوی نار پاتې کېږي ځکه چې دلته بیا نه اور بلیږي او نه ډوډۍ پخېږي سوری نه لري چت نه لري کور نه لري یعنې هېڅ هم نه لري په دغه تنور کې نو ډوډۍ نه پوهېږم چې څه ډول پخېږي بیا ځکه بارانه کې ته استفاده نه کېږي په ډېره ګرمۍ کې ته استفاده نه کېږي غرمو ته بیخي مخامخ دی دلته ځمکه هم نه لري چې دیو خپله وسه وکړي او آبادي پرې وکړي نو د دغه مشر په خبرو وایي چې ژوند ډېر سخت دی او تر کومه ځایه چې موږ له نږدې نه وکتو نو واقعیت چې ډېر سخت دی او داسې یو رقم ته سخت تېرېږي چې زه فکر هم نشم کولی چې یو سړی داسې بې کوری چې د ډوډو پخولو لپاره ځای هم نه لري بیخي د سړک په سر پراته وي نو د دوی غوښتنه هم دا ده او په هېوادوالو مو غږ دا دی که چېرې مرستې کوئ نو دغه خلک یې بیخي مستحق دي دوی سره همکاري وکړئ زموږ په هېواد کې ډېر بېوزله خلک دي خو دوی بیا نو بیخي داسې دي چې بیخي د سړک په سر پاتې دي که باران یې واوری ګلی هر څه چې توپان نو دوی ورته همدغه د سړک په سر ولاړ یا پراته وي بله چاره نه لري نو تاسې باید له دوی سره مرسته وکړئ ښه نو تاسې خو دلته اوس ځایونه څه حسابي چې مقصد یو څوک ځای اخلي څه حسابي ځایونه دلته دا خلک نه دا نه خرڅوي وروره دا ولې نه خرڅوي علت یې څه دی خیر دا خلک ځمکه نه خرڅوي دا زموږ د دوی تړ همداسې ده هم تړ همدغسې ده اوس دې ځای کې تا کوټه جوړ کړه بیا هم تا نه پرېږدي کوټه ولې جوړې خو کوټه هم نشي او که دا ګوډۍ لږ چندو چاته کړي که نه نو بیا هم درته وایي تا خو ځمکه ونیوله دا خو د خراب جوړه کړه نو کوډه یې مقصد نشي اوچتولی نه شي اوچتولی که نه ته ستړی مه شي کاکا جانه صحت ښه دی په خیر یې قلاري ده جوړ یې څنګه یې وخت ساعت ښه تېرېږي زهره کې مسافر یې بس دې ډاګې پراته وم دې شرغشو کې دې کوډیو کې اوبو دغه ستونزه دی چا هغه باغونه موږ اوبه راوړو په خپله تاسو وینئ دا سهار او دغه ژوند ده یوړه جیم هم دې شرغشو کې بس راوړو او الله سرې ته پراته یي نور شاید موږ وس هم نه کېږي چې یو ځای پرې واخلو داسې یو کور پرې جوړ کړو داسې ځان له یو سوګنې ځای جوړ کړو هغه نشته که نه اختر دی د اختر دپاره مو کوم آمادګي نیولې وه یا نه بس څه شي وس هم کېده هغه هم کړی ده نور الله ته مسره دی نو داسې وس موږ هم نه کېږي چې وروره یو ځای ته غونډ څه کاروبار څه شی نه کوئ نه هېڅ کاروبار نشته وروره چېرته کاروبار پیدا شي کومه دړي دي هغه نه نور د کلي خلک چې کوم دي هغه منډه کوي چې یاره موږ پخپله کوو بس الله تعالی روزي دررسوي او پوښتنې هم زموږ څوک نشته چې پوښتنه وکړي چې رکه خپله کوم خیرې بنسټونو والا ته چا خواله ورغلي نه 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 هېڅ موږ نه څوک پېژنو نو هغه ځای ته تللی شو وروره هغه څوک ځي هغه خلک به خپله مرستې او څه شي چې غواړي خلکو نه خو زموږ خواله څوک نه راځي موږ چې داسې ځای ته نه وي ترې چې موږ دغه ځای نه معلوم وي که نه او دغه شانته ژوند ده تاسو پخپله د حالات یې نه د سره ډاک د انور دی نه پاسه اوس دا اوړی دی ډېر دې پلاسټیکو دی د ګوره دا یو دم اوړي کې شیګل ته نه ځئ بېرته بیا خو واورم نه 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 اوړي چې ولې نه ځئ بېوسي ده موټر یې نیول هغه ځای ته ور کرایاګانې موټر وس هم نه لرئ نه که نه چې موټر ونیسو دې ځای ته ویسو چې هغلته ویسو هغه اوړی هملته تېر کړو جمعې راشو دا کوچیانو دا بعضې خلک چې دي کډوالي کوي خو موږ نه شو کولی هغې د وجه موږ پراته یو دا زموږ ژوند دی دا زندګي دی بس پراته یو زموږ منطقه کې اوس واوره پرته ده هلته اوس واورې دي جیږي دي هغه ساحې خیر هلته به هم خلک تېرېږي خو سړک یو ته نشته مالونه نه لرئ څاروي نه لرئ نه بعضې خلکو شته یو ټیډي مه شته او بعضې هغه بیخي شته هم نه خو کوم چې چیلې میلې کور کې چې ساتلي او بچو چې دي پر هغه دی نور چې سره دلته چې باران یي مقصد 3 ورځې 4 ورځې باران ورېږي د ډوډۍ څنګه چل کوئ بس مشکل راځي او دا حالات تاسې نه ماشومان خو به ډوډۍ هم غواړي که نه نو چې باران یې بیا خو نه کېږي نو څنګه چل کېږي نه بس مشکل دي چې هلته کوډۍ کې اور بل کړي هغه کېږدی کړي او هغلته یو تبۍ یا شی باندې ځان نفقه برابره کړو او دغه شان شپې دې تېرو وروره ډېر سختې شپې دي زمونږ او تاسو شان درونه راشي زمونږ پوښتنه وکړئ مونږ تاسو ته وي او تاسو دا زمونږ پوښتنه ډېره لرې ځای ته ورسوئ ټلیفون نمبرونه لرئ هو ټلیفون شته دی او نمبر یې شته هم صحیح تاسو ټلیفون نمبر دی ووایه ټلیفون نمبر به هم درکړو ما نمبر ولا ورکړي همداسې یې ووایه چې لیدونکي کوم یو څوک اخلي او بیا سره نیغ په نیغه رابطه کوي نو کولی شي هغه نمبر دا نمبر زما واړه ما ته را کوم سیم کارت دی دغه یو سیم کارت پکې دی MTN دی صحیح شو یو دقیقه ښه ټلیفون نمبر یې دی 00
93 0 50 99 4 یعنی 400 او 200 په بخښنې سره 245. یو ځلې بیا وایم دوستانو د ټلیفون نمبر یې دی 003 0 50 99 245. دا د دوی د ټلیفون شمیره دی که څوک ورسره رابطه کوي که بیا د دوی سره روغ نه شوی له موږ سره کولی شي رابطه وکړئ او موږ د ویډیو د لارې دغه ادرس ته ستاسې مرستې را رسوو. نو قدرمنو تاسې دا ونه وایئ چې د اختر په ورځو کې راسره اظهار ارمان دردونکې خپرونه شریکه کړه. دردونکې مې په دې خاطر شریکه کړه چې د دې خلکو اختر مې درته ښودو چې د دوی اختر څرنګه تېرېږي او دلته دا بېوزلي تر کومه کچه رسېدلې ده. د دوی دا زموږ هیوادوال دی وطنوال دی د دوی باید لاسنیوی وشي. نو په دغه خاطر مې در سره دې اختر په 3مه ورځ دغه مرکه شریکه کړه. تر بیا چې هر چیرې وي او زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تر هغې مو پاک څښتن تعالی سپارم. د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای په امان.